Hello, good morning, everybody. How are you today? This is your English instructor, Hilal Ahmed Mehrez. سلام ګرانو زده کوونکو، سهار مو په خیر. بیا هم زه ستاسې د انګلیسي استاد هلال. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسې د انګلیسي د الفبا درس دی. موږ تاسې د انګلیسي درې نورې تورې نن تاسې ته در معرفي کوو. په تیرو درسونو کې موږ د ام تر تورې پورې ویلی وو. ګرانو زده کوونکو، وړاندې له ده چې خپل نوی درس پیل کړم، غواړم له تاسې څخه وپوښتم چې آیا تاسې خپل درس زده کړی؟ آفرین. په انګلیسي کې ټولې څو تورې دي؟ آفرین. په انګلیسي کې ټولې 26 تورې دي. څو تورې دي؟ 26 تورې دي. آفرین. د انګلیسي تورې د لیکلو له مخې په څو ډوله دي؟ په 2 ډوله، capital and small. capital letters معنا لوی حروف، small letters معنا کوچني حروف. ګرانو زده کوونکو، ما تاسې ته په تیر درس کې کورنۍ دنده درکړې وه او زه په تاسې باندې باور لرم چې تاسو خپل کورنۍ دندې په وخت سره سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسې د ان له توري څخه پیلوو. په انګلیسي کې د ام له توري څخه وروسته کوم توری دی؟ د ام د توري څخه وروسته د ان توری دی. کوم توری دی؟ د ان توری. آفرین. راځئ د ان توری په تختې کې دلته ځای په ځای کوو. دا دی د ان توری. ګرانو زده کوونکو، موږ د ان توری په څو طریقو سره لیکلی سو؟ په 2 طریقو سره، کوچنی ان او لوی ان. راځئ اول لوی ان لیکو. لوی ان څنګه لیکو؟ لوی ان د انګلیسي د کتابچې په 3 پاڅنیو کرښو کې لیکو. وګورئ ګرانو زده کوونکو، څنګه به یې لیکو؟ اول داسې د اولې کرښې نه راسئ 3مې کرښې ته، بیا به راسئ داسې لږ کوږ له اولې نه تر 3مې پورې، بیا بیرته د اولې نه 3مې ته راسئ. دا دی د ان توری. ګورئ ګرانو زده کوونکو، زه یو ځل بیا هم درته لیکم تر څو تاسې سم زده کړئ. اول کرښې نه 3مې کرښې ته، بیا له 3مې نه بیرته د اولې نه بیرته 3مې ته، او بیا له اولې نه بیا هم 3مې ته. دا دی د ان توری. دا کوم ان دی؟ کاپیټل ان. راځئ اوس کوچنی ان سمال ان لیکو. سمال ان چیرته لیکو؟ د 4 خطه کتابچو په 2 منځنیو کرښو کې. داسې لیکو ګرانو زده کوونکو. دا دی د ان توری. ګرانو زده کوونکو، دا وو د ان د توري د لیکلو طریقه. اوس راځئ د ان توری له ما پسې تکرار کړئ. ان ان ان. آفرین. اوس راځئ داسې کلمه پیدا کړو چې هغه د ان په توري باندې پیل شوی وي. آیا تاسو ته داسې کلمه معلومه ده چې هغه د ان په توري پیل شوی وي؟ آفرین. نصرت. نصرت. نصرت په کوم توري پیل شوی؟ په ان باندې. زه تاسې ته اوس یو تصویر در ښکاره کوم. تاسې په دې تصویر کې څه شی وینئ؟ په دې تصویر کې ځاله وینئ. دا څه شی ده؟ دا ځاله ده. This is a nest. nest څه شي ته وایي؟ nest په انګلیسي کې ځالې ته وایي. nest is started with n. nest په کوم توري شروع شوی؟ په n توري. نو راځئ دا چیرته
ځای په ځای کوو د ان د توري لاندې ان نست. ګرانو زده کوونکو دا و د ان توری. د ان نه وروسته موږ کوم توری لرو؟ د ان نه وروسته موږ او تاسې د او توری لرو. راځئ چې زه تاسې ته د او توری در ښکاره کړم. او ما پسې تکرار کوي. او آفرین. راځئ اوس د او توری دلته په تختې کې ځای په ځای کړو. دا دی د او توری. دا څه شی دی؟ دا دی د او توری. اوس ګرانو زده کوونکو راځئ د او توری د لیکلو طریقه زده کړو. او توری څنګه لیکو؟ د او توری موږ او تاسې په دریو پورتنیو کرښو کې لیکو. دا دی کاپیټل او. ګرانو زده کوونکو کوچنی او چېرته لیکو؟ کوچنی او به تاسې په دوه منځنیو کرښو کې لیکئ. دا دی او. اوس راځئ داسې یوه کلمه پیدا کوو چې هغه په او توری باندې شروع سوی وي. آیا تاسې ته داسې کلمه معلومه ده چې هغه د او په توری باندې پیل شوی وي؟ زه یې تاسې ته در ښکاره کوم. دا څه شی دی؟ دا او دی. کوم کلمه په او باندې پیل شوی؟ اورنج. This is an orange. دا دی یوه نارنج یا مالټه. This is an orange. اورنج په کوم توری سره شروع شوی دی؟ په او سره. نو راځئ دا د او لاندې لیکو. دا چیرته ږدو؟ د او لاندې. د ان لاندې نه ږدو ځکه دا په او شروع ده. نو د او لاندې به یې ږدو. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ له دې نه وروسته د انګلیسي په الفبا کې کوم توری راځي؟ له او نه وروسته د او نه وروسته د انګلیسي په الفبا کې د پی توری راځي. کوم توری راځي؟ د پی توری. له ما پسې تکرار کوي. پی 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 پی. کوم توری دی؟ پی. راځئ اوس د پی توری چېرته ږدو؟ په تختې کې دلته ځای په ځای کوو. دا دی د پی توری. دا کوم توری دی؟ دا دی د پی توری. موږ او تاسې د پی توری څنګه لیکو؟ موږ او تاسې د پی توری په دوه ډوله لیکو. غټ او کوچنی. راځئ اول غټ پی لیکو. غټ پی یا کاپیټل پی چېرته لیکل کیږي؟ په درې پاسنیو کرښو کې. آفرین ګرانو زده کوونکو وګورئ په درې پاسنیو کرښو کې لیکو. دا دی پی. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ اوس راځئ د پی توری په کوچنی ډول ولیکو. نو مونږه د پی توری څنګه لیکو؟ سمال پی یا کوچنی پی په داسې ډول لیکو. په دریو لاندنیو کرښو کې لیکو. دا دی د پی توری. ګرانو زده کوونکو دا دی د پی توری او موږ په دوه ډوله ولیکو. کاپیټل او سمال. واړه او غټ دواړه. ګرانو زده کوونکو اوس داسې یوه کلمه راته ووایئ چې هغه د پی په توري سره پیل شوی وي. نو کومه کلمه د پی په توري سره پیل شوی دی؟ تاسې ته معلومه ده؟ آفرین. کومه کلمه؟ پیپر. څه شی؟ This is a paper. Yeah, this is a page. This is a paper, right? This is a paper. No paper په کومه کلمه شروع شوی؟ په پی باندې. نو دا په پی شروع ده. راځئ دا اوس د پی لاندې ږدو ځکه دا په پی باندې پیل شوی ده. پی پیپر. ګرانو زده کوونکو دا و درې توري چې موږ د دو په اړه خبرې وکړلې. د دو لیکل مو وکړ او همدارنګه
په دې کې مو کلمې جوړې کړې چې په همدې تورو باندې پیل شوی وي. راځئ ما پسې تکرار کړئ. N nest. O orange. P paper. سمه ده ګرانو زده کوونکو. ستاسې کورنۍ دنده تاسې باید هر توری په خپلو کتابچو کې 10 ځلې ولیکئ او هرې توري باندې یوه کلمه شروع کړئ چې په همدغې توري سره پیل شوی وي. ګرانو زده کوونکو دا اوس تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسې ته ګټور تمام شوی وي. تر بیا درس پورې په لوی رب مو سپارم. بای بای. Have a good day.